السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأعلى وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وجعلنا يوم الظلام وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اللهم اكبر. سمع الله لمن دوی د رب العالمین نه ولاړ شي، د قرآن د حق حواله دی د الله نه ولاړ شي، دوی د قرآن احترام وکي، دوی د رب العالمین د کلام دا بې عزتي نه کوي. کولو آیا دا هغه ختم ده چې ابي بن كعب رضی الله عنه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په امر باندې د صحابه کرام امامت وکړو او د قرآن عظیم الشان ختم دی په مسجد نبوي کې ورته کولو؟ آیا دا هغه طریقه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې مسلسل په مسجد نبوي کې په تراویح کې قرآن عظیم الشان د صحابه کرامو ته درې شپې هر شپه چې تلاوت یې زیاتېدلو درې شپې مسلسل په جماعت سره تراویح کړي دي؟ آیا دا هغه طریقه ده او کله طریقه خلاف ده او جدا ده عنه؟ دوی په یو امام باندې راجمع کړل. آیا د امت په محققینو او په مفسرینو او په علماء کرامو محدثینو فقهاو کې داسې څوک شته چې داسې طریقه یې رایج کړې وي؟ کومه طریقه چې نن ورځ موږ تاسو رایج کړې ده؟ دا په څو سپارې په یو څو منټو کې په ډېر کم وخت کې موږ د قرآن عظیم شان تلاوت کوو. زما ورونو، دا هغه تلاوت خو نه ده، دا هغه ترتیل خو نه ده، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، دا خو د ترتیل شرح او تفسیر نه ده. کوم شرح او تفسیر چې مفسرینو او محققینو علماو د دې آیت کړی ده: ورتل القرآن ترتیلا. راځئ وګورو تفسیرونه وګورو، مفسرین نه وپوښتو، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چېرته نه پوهېږئ نو د علماء کرامو نه پوښتنه وکړئ، او که پوهېږئ عمل ورباندې وکړئ. ابن عباس رضی الله عنه د ورتل القرآن ترتیلا د ترتیل معنا څه کوي؟ ای بینه بیانا، واضح تلاوت کوه د قرآن په وضاحت سره یې کوه. داسې تلاوت مه کوه چې الفاظ وخوري، حروف وخوري، چې ټکي په نورو ټکو کې ورک کړي. نن سبا زمونږ په دې ماحول کې دلته چې کوم د ختمونو رواج شروع ده، د رمضان کریم د تراویح په وخت کې چې کوم حافظان او قاریان ورونه دا مبارک خلق کوم ختمونه کوي او کوم عام مؤمنان او مسلمانان چې اکثریت په کوم ختمونو سره بلد شوي دي او فرمایش کوي او دې ختمونو ته دوی هڅه کوي او دوی هغه طرف ته زور لګوي، فشار راوړي په امامانو صاحبانو باندې، په قاریانو حافظانو باندې چې دوی د ختمونه وکړي، دوی د رب العالمین نه ولاړ شي، د قرآن د حق حواله دی د الله نه ولاړ شي، دوی د قرآن احترام وکړي، دوی د رب العالمین د کلام دا بې عزتي نه کوي. ولې زما ورونو، دا خو د قرآن عظیم شان تلاوت ده، دا خو قرآن ختمیږي په رمضان کریم او په تراویحو کې. څنګه دا بې عزتي د قرآن ده؟ څنګه یې د رب العالمین نه ډاروو؟ څنګه یې د خبرې ته متوجه کوو چې دا د قرآن عظیم شان بې عزتي ده، تلاوت نه ده، دا د ثواب کار نه ده؟ زما ورونو، وجه دا ده. راځئ هغه قرآن چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده او د امت لپاره فخر ده، دا قرآن څه ته ویل کېږي؟ دغه قرآن د دوه خبرو نه جوړ شوی ده. یو د قرآن نظم ده، الفاظ او حروف او ټکي مبارکه د قرآن عظیم الشان دي، او بل د قرآن معنا او شرح او تفسیر ده. قرآن د دې دوه خبرو نه جوړ شوی ده او مرکب ده او تشکیل شوی ده. د دې دوه خبرو سره، د دې دوه اجزاو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبريل علیه الصلاة والسلام د رب العالمین له طرفنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل کړی ده. زما ورونو، قرآن عظیم شان په کوم شکل باندې چې نن ورځ موږ یې تلاوت کوو او ډېر په منډه باندې او ډېر په سرعت سره او ډېر په عجلې سره، ډېر په تیزي سره د قرآن عظیم شان تلاوت کوو، چې نه یې د حروفو د تجوید او د صفاتو او د مخارجو خیال ساتو، نو د قرآن د معنا او د شرح او د تفسیر خیال ساتو، نو د قرآن عظیم شان د تلاوت چې کوم مقصد ده تفکر او تدبر او درس اخیستل دي، دغه معنا دغه خیال نه ساتو، دغه لحاظ نه کوو. د قرآن عظیم شان مقصد د تلاوت چې حضرت ور باندې حرکت ورکړی شي،
شي، زړه ور باندې نرم شي، زړه رب العالمین ته میلان وکي او د قران نه درس او رڼا واخلي. د دې مقصد هیڅ خیال نه ساتو. زما ورونو دا د قران عظیم شان حق تلفي ده، دا د قران عظیم شان عدم احترام ده، دا د رب العالمین د کلام د تلاوت حق ادا کېدل نه دي. دا هغه حکم نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین حکم صادر کړی ده. رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او دا حکم عام د ټول امت ته، ورتل القرآن ترتیلا. ای زما حبیبه ته چې زما د کلام تلاوت کوي نو په ترتیل سره به تلاوت کوي. زما ورونو ترتیل څه ته ویل کېږي؟ خصوصا قاریان او حافظان په ډېر ادب او احترام سره او نتم اصلاح ده او د قرآن عظیم شان چې په ترتیل باندې تاسو پوهېږئ. د ترتیل معنا او تفسیر تاسو ته یاد ده. نو بیا ولې سترګې پټوئ؟ ولې رب العالمین نه ډارېږئ؟ ولې رب العالمین نه ډارېږئ په دې خبره کې؟ ولې د قرآن په دې حق باندې خپې او قدمونه ږدئ؟ آیا دا هغه ترتیل ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تلاوت کولو؟ آیا دا هغه ترتیل ده چې صحابه کرامو او خلفای راشدین او د امت ائمه مجتهدین فقهاء کرام سلف صالحین او بزرگانو به د قرآن عظیم شان تلاوت او ترتیل داسې کولو؟ آیا دا هغه ختم ده چې ابی بن کعب رضی الله عنه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په امر باندې د صحابه کرامو امامت وکړو او د قرآن عظیم شان ختم به په مسجد نبوي کې ورته کولو؟ آیا دا هغه طریقه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې مسلسل په مسجد نبوي کې په تراویحو کې قرآن عظیم شان د صحابه کرامو ته درې شپې هر شپه چې تلاوت به زیاتېدلو درې شپې مسلسل په جماعت سره تراویح کړي دي؟ آیا دا هغه طریقه ده او که دا طریقه خلاف ده او جدا ده؟ آیا دا هغه طریقه ده چې صحابه کرامو به انفرادي په قرآن عظیم شان ختمونه به په تراویحو کې کول؟ مخکې د دې نه چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دوی په یو امام باندې راجمع کړل. آیا د امت په محققینو او په مفسرینو په علماء کرامو محدثینو فقهاو کې داسې څوک شته چې داسې طریقه یې رایج کړې وي؟ کومه طریقه چې نن ورځ موږ تاسو رایج کړې ده؟ دا په څو سپارې په یو څو منټو کې په ډېر کم وخت کې موږ د قرآن عظیم شان تلاوت کوو. زما ورونو دا هغه تلاوت خو نه ده، دا هغه ترتیل خو نه ده، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، دا خو د ترتیل شرح او تفسیر نه ده. کوم شرح او تفسیر چې مفسرین او محققین او علماو د دې آیت کړي د ورتل القرآن ترتیلا. راځي وګورو تفسیرونه وګورو، مفسرین نو پوښتو فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کچیرته نه پوهیږئ نو د علماء کرامو نه پوښتنه وکړئ او که پوهیږئ عمل ور باندې وکړئ. ابن عباس رضی الله عنه ورتل القرآن ترتیلا، د ترتیل معنا څه کوي؟ ای بینه بیانا، واضح تلاوت کوه د قرآن وضاحت سره کوه. داسې تلاوت مه کوه چې الفاظ اخري، حروف اخري، څه ټکي په نورو ټکو کې ورک کې او څه ورزیات کې، څه پکې کم کې، دا داسې مه کوه. بینه بیانا. ابن مسعود رضی الله عنه د ترتیل معنا څه کوي؟ ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي لا تنصروه نصر الرمل، یعنی ترتیل سره قرآن تلاوت کوه څه معنا؟ لا تنصروه نصر الرمل، د شګو په شان باندې مشین ده. ولا تهذوه هذا الشعر، او د شعر او د شاعري په اندازه باندې په منډه مویا د شاعري په شان باندې مویا، بلکې قفو عند عجائبه، په عجائب د قرآن کې کوم چې قرآن ته عجائب خي دې کې لک ودرېږه. وحركوا به القلوب، او زړونه ته ور باندې څه ورکوي؟ حرکت ورکوي. زړه په عمل کې راولیا، زړه په عمل کې راولا. سمانا چې د جنت آیاتونه راشي زړه خوشاله کا، کله چې د جهنم او د الله د عذاب آیاتونه راشي زړه ته هیبت داخل کا، روب داخل کا او خوف او ډار داخل کا، او زړه په عمل کې راول. وحركوا به القلوب، او زړه ته ور باندې څه وکړه؟ حرکت ورکوي. ولا تعجلوا، او عجله مه کوئ. دا تفسیر دی چا ده؟ تفسیر دی ابن مسعود رضی الله عنه ده. امام قرطبي رحمه الله تفسیر دی ورتل القرآن ترتیلا څه کوي؟ امام قرطبي رحمه الله لوی مفسر ده او خپل کتاب دی کړی ده الجامع لاحکام القرآن. أغوي لا تعجلوا القراءة بالقرآن بل اقرأوه في مهل وبيان مع تدبر في المعاني. لا تعجلوا القراءة بالقرآن بل اقرأوه في مهل وبيان مع التدبر في المعاني. أي لا تعجلوا عجل مكوي بقرآن بقراءتك من موهي سرعت مكويا، بلكي اقرأوه ويل وليا في مهلنا وبيان ورور رواية وصفاي سر رواية ووضاحت سر رواية نيوازي وضاحت أورورو مع تدبر في المعاني ومعاني وكي هم سوچ وفكر كوا. کچیر عام خلق د قرآن عظیم شان په معنا باندې خو نه پوهیږي، لیکن هغه قاری او حافظ چې ترجمه د قرآن کړی وي هغه خو په دې باندې پوهیږي. نو د قرآن ختم کوونکی په تراویحو کې په دغه وخت کې تدبر فی المعانی هم کوه. کله چې ته منډه وهې نو تدبر فی المعانی به ته څنګه وکړې؟ کله چې ته په منډه یې نو ته به څنګه د قرآن عظیم شان بیان وکړې؟ ته به څنګه د قرآن عظیم شان په صحیح شکل باندې ورو ورو والي باندې به تلاوت وکړې؟
امام بیضاوی رحمه الله، علامه بیضاوی رحمه الله، دا هم یو مفسر د قران ده، خپل تفسیر لیکلی ده. دوی د ترتیل معنا څه کړی ده، د ترتیل تفسیر څه کړی ده. بیضاوی رحمه الله فرمایي اقرأه على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع عدها. اقرأه على تؤدة وتبيين، قرات کو د قران عظیم الشان. ترتیل دا معنا ای حبیبا ترتیل وکړه څه معنا، ای اقرأه على تؤدة وتبيين حروفنا، په آرام سره او روالي سره په آرام سره د قران تلاوت وکړه، وتبيين حروف او د حروف په بیان سره په وضاحت سره د قران تلاوت وکړه. داسې جدا جدا حروف ادا کا بحيث يتمكن السامع عدها، چې سامع اوریدونکي د قران عظیم الشان چې دا هغه د حروف شمارلی شي، چې دلته الف ویلې، دلته باء ویلې، دلته جیم، دلته دال، دلته دال، دلته را ده، یو حرف بل حرف کې ننوتلی نه وي، ځینې حروف د خوړلي نه وي، ځینې حروف د ور اوږده کړي نه وي، او ځینې د کم کړي نه وي، بلکې په بیان سره د قران عظیم الشان څه کوه، ترتیل کوه. دې ته ترتیل ویل کېږي. طبري رحمه الله دا هم یو لوی مفسر د قران ده، هغه هم ښکلی تفسیر او لوی عظیم تفسیر لیکلی ده، مبارک تفسیر لیکلی ده د قران عظیم الشان، د مبارکو آیاتونو په تفسیر او شرح کې. ورتل القرآن ترتیلا، د ترتیل شرح او تفسیر امام طبري رحمه الله څه لیکلی دي، څه ذکر کړی دي. طبري رحمه الله فرمایي بين القرآن اذا قرأته تبينا وترسل فيه ترسلا. بين القرآن اذا قرأته تبينا وترسل فيه ترسلا. قرآن واضح کا کله چې تلاوت کوي، وترسل فيه ترسلا، او روالي کوا پیږي، روالي منډه مکوا، عجله مکوا، تیزی مکوا. د سورت اخر هم او هم بدنوي چې زر زر ختم وکما، نوم حاصل کما، چې ما په 2 ورځو کې ختم وکړو، ما په 3 ورځو کې ختم وکړو، ما په دومره وخت کې ختم وکړو، دومره سپارې مې په دومره وخت کې ویلې. نه نه، وترسل فيه ترسلا. رب العالمین فرمایي په ترتیل سره تلاوت کوا. د ترتیل معنا بیان او ترسل، وضاحت کوا، او په ترسل سره یعنی ورواله پکې کوا. غزالی رحمه الله یو لوی علامه تیر شوی ده، محقق تیر شوی ده، لوی عالم تیر شوی ده د امت مسلمه. غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیا کې د قران عظیم الشان د تلاوت په آداب کې ورتل القرآن ترتیلا د مضمون لاندې څه لیکلي دي. امام غزالی رحمه الله فرمایي واعلم ان الترتيل والتؤدة اقرب الى التوقير والاحترام واشد تاثيرا في القلوب، والمقصود من التلاوه التفكر والترتيل معين عليه. امام غزالی رحمه الله فرمایي واعلم پوښه ان الترتيل چې د قران تلاوت په ترتیل سره دا څه شی ده، دا چې دا اقرب الى الاحترام والتوقير، دا د قران احترام او توقير ته ډیر ورنږدې ده. دا کې په دې کې د قران احترام ده، د قران کریم توقير ده په دې کې. واشد تاثيرا في القلوب، او په زړونو کې ډیر زیات مؤثر ده، تاثیر پیدا کوي. ترتیل سره قران چوي په زړونو باندې زیات تاثیر کوي، اثر کوي. او مقصود د قرائت نه څه شی ده، التدبر، هغه خو سوچ او فکر ده په قران کې، درس اخیستل دي، زړه ته حرکت ورکول دي. امام غزالی فرمایي والترتيل معين عليه، او ترتیل په دې مقصد کې ډیر زیات مرسته کوونکی ده چې ترتیل کوي نو بیا به تدبر د حاصلېږي، د قران مقصد به حاصلېږي، د قران نه به فائدہ اخلي. او که چیرته ترتیل نه وي په منډه باندې رواني، په سرعت باندې رواني، د خلکو فرمایش مني او د خپل هوا او د خواهش خبره مني، اسی په نوم باندې ختم کوي، نو بیا به تدبر نه حاصلېږي، د قران د الفاظ حق تلفي بکیږي، د قران د معنا حق تلفي بکیږي. نحاس رحمه الله، علامه نحاس دا هم یو لوی محقق او لوی عالم تر شوی دا. هغه د ترتیل معنا څه کوي؟ هغه وايي حقیقه الترتیل في كلام العرب، حقیقه الترتیل في كلام العرب څه معنا؟ تثبت في قراءته وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. وايي په کلام د عربو کې د ترتیل حقیقت دا چې تثبت في قراءته، د قران عظیم شان په قرائت کې محکم او صفا او مضبوط چلےګا. وافصل الحرف من الحرف الذي بعده، او یو ټکی یو حرف دی غبل حرفنا چې کوم رست روان د جدای کا، مخکې حرف او ورسته حرف کې مور نه باسا، یو حرف بل حرف کې مداخله وا، مو حروف لزان نه جوړوا، او ما حروف کما وا، او ما ځینې حروف خورا چې هغه ورکشي. وجه دا ده چې ته په منډه باندې په عجلې باندې لګیږي. نحاس رحمه الله بیا دې یو مثال ذکر کړی دا، ثغر الرتل، وای فلان کای سړی چې کوم دا ثغر الرتل د دې غاخونه چې ډیر په نظم ضبط باندې دي، هغه په ترتیب باندې دي غاخونه، په منځ کې خارګاوي په ترتیب باندې رتل، هغه خارګات ویل کېږي چې یو انسان د غاخونو په منځ کې کومه جدایي وي او هغه خپل ښکاری نه ډیر زیاته جدایي وي او نه سره مکمل لګیدلی وي، ځان ته جدا جدا غاخونه په نظم ضبط باندې یې وي، ډیر زیات خپل ښکاری انسان ته ښکلا ورکوي، مخ ته ورسته نه وي، یو په بل پسې غاخونه نه وي، یو ته ویل چې ثغر الرتل یا ثغر الرتل ورته ویل کېږي. ورتل القرآن ترتيلا.
مكي ابن ابي طالب رحمه الله دي ترتيل معناه كوي بين القراءة اذا قرأته في صلاتك تبينا وترسل فيه ترسلا ترتيل دامنا بين القراءة اذا قرأته في صلاتك ورا قراءتكم دوازحك وصفايك كل تقول ما ذكر تلاوت كوي وترسل فيه ترسلا. جلالين رحمه الله شدان يولوي تفسير ده او عام تفسير ده مروج ومشهور تفسير ده وجلالين كده دي ايات تفسير لكي بين وفصل ترتيل سمنا بين وفصل القرآن دي فكو دي الفاظه وضاحت كوا صفا صفا وايا وفصل او يود بل نيجدا كوا نانا باسمو خري مسرا او زياتو كوا كما وينو بلكي وضاحت سرا وايا. ملا علي قاري رحمه الله دي ترتيل معناه كده ملا علي قاري رحمه الله اغا سكرنا اغا واي اقرأه على تؤدة وتبيين الحروف اقرأه على تؤدة وتبيين الحروف ورور باندي تلاوت كوا وتبيين الحروف او حروفك بيان كوا اي زمورورا اي اغا مؤمن مسلمان رورا چې دي تراويح کې لګیاي او ډیر په منډه باندې لګیاي ډیر په سرعت او سپیډ باندې لګیاي او رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر صادر کړي ورتل القرآن ترتیلا القرآن دي ترتیل سره تلاوت کوا ترتیل دي قرآن کوا ترتیل راشا صاد دي مفسرین ومحققین علماء کرامو القرآن دي تفسیر چې کوم معنا ذکر کړی دا په دې کې په کوم شکل باندې عمل کړی دا آیات پرور ویلې آیات حروف جدا کړ آیات وضاحت ورکړلو آیات تجوید چې کوم دي صفات لازمه دي او مخارج دي د حروفو هغه حق دي ادا کړو کنه آیات دي تدبر او د قران دي مقصد حق ادا کړلو کنه عزتمن ورونه یو بل خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قران عظیم شان بکله تلاوت کولو دی رب العالمین دی حکم ته لبیک ویلیدا ورتل القران ترتیلا ودي ترتیل عملی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ابن القيم جوزي رحمه الله وزاد المعاد کی ذکر دي حج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن والترتيل فيه ابن القيم فرمای چې نبی صلى الله عليه وسلم بسویره څنګه تلاوت به کولو كانت قراءته ترتيلا لقرآن عظيم شان قراءت رسول الله بترتيل ولا حظا ولا عجله نبد الشعر قشان باندې ومنډ منډ تللو او نبي بکی عجله ولا بل قراءة مفسرة حرفا حرفا بل كذا تلاوت وقراءت بو چې هغه حرف حرف جدا بو مفسر بو واضح بو حرفا حرفا تقي تقي بو واضح بو وكان يقطع قراءته آية آية او دما بقرآن عظيم شان تلاوت کولو آيات به جدا جدا ویلو او چیرته بچ مدونه وكان يمد عند حروف المد چې حروف مد براغل به کې مد کولو عائشة رضي الله عنها فرمای لك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بویل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دا صفه مد سره او د مخارج د صفات سره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوت کولو زما عزت مند ورو اي هغه خلکو چې هغه امامت کوي دي قران عظیم شان په ختم کې او په داسې شکل باندې تلاوت کوي چې په منډه باندې باندې وي او هغه مقتدان او هغه عام مؤمنان مسلمانان ورونه چې روزدار دي روزي نیولې دي او د قیام الليل په نوم باندې د سنت طریقې په نوم باندې په دې امید باندې چې ثواب حاصل کی داسې تلاوتونه ته منډه وهي تاسو خپل عقل ته متوجي شئ خپل ګریوان ته متوجي شئ چې کله د قران تلاوت د قران د اصول خلاف وي د هغه حکم خلاف چې الله رب العالمین صادر کړی دا نو څنګه به تاسو به امید د ثواب بکوي بلکې دلته خو به استغفار ویل کیږي د الله نه وبخښنه ویل کیږي عزت مندو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای زینوا القرآن باصواتکم تاسو قرآن ته ښکلا ورکړئ په خپل اوازونو سره قرآن په خوش اوازي سره وایا ای د قرآن قاری او حافظه کله چې دومره په منډه او په سپیډ باندې رواني چې تل سپاره په درې څلورو په دوه دریو ساعتونو کې وایي په درې سپاره په یو دین ساعت کې وایي ته څنګه قرآن په خوش اوازي ورکړي چې د قرآن حق ادا بشي زینوا القرآن باصواتکم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای قرآن خایسته کوي په خپل اوازونو سره بل ځکه رسول الله صلى الله عليه وسلم د مبارک کلام د تلاوت په حق باندې څه فرمایي ليس منا من لم يتغن بالقرآن هغه زمونږ نه ده چې په قرآن کې تغني ونه کړله چې قرآن کې خوشوازي ونه کړله د دې خوشوازي نه هغه خوشوازي مراد ده چې هغه د زړه تقوا ښکاره کوي هغه د قرآن عظیم شان د ټکو ادب او احترام ښکاره کوي هغه د قرآن توقیر او عزت ښکاره کوي هغه د قرآن د ټکو حقوق او د هغوی چې کوم صفات دي او کوم استحقاق ده هغه ورته وصولیږي دې ته ویلی شي تغني بالقرآن خوشوازي په داسې شکل باندې خوشوازي چې په زړه باندې اثر وکړي خلک متوجه کړي قرآن ته قرآن راجلب کړي او د قرآن مقصد حاصل شي چې هغه هدایت ده هغه زړونو ته حرکت ورکول دي زړونو کې تقوا حاصلول دي او زړونو ته ایمان ورکوزول دي او زړونو ته یقین ورکوزول دي دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس منا من لم يتغن بالقرآن هغه زمونږ نه ده چې د قرآن او تلاوت کې خوش اوازي ونه کړله ای د قرآن قاری او حافظه الله عز وجل درته څومره لوی مقام درکړی ده الله قاریان او حافظانو ته اهل الله ویل دي وخاصه ویل دي چې دا د الله خواص دي دا د الله نږدې خلک دي دا د الله اهل دي خو هغه قاریان او حافظان چاته چې رب العالمین
د قران عظیم شان د حق د ادا کولو توفیق ورنصیب کړی وي، په معناو باندې عمل کړی وي او د الفاظو حق ادا کوي، احترام کوي. زمورونو هغه قاریان او حافظان چې رب العالمین ورته دا مقام او شرف ورکړی دا، د دنیا اجرونه پرېږده، د دنیا نعمتونه پرېږده، د دنیا بدلې پرېږده، د قاریان او حافظانو ته به لوی اجر څه شی وي؟ په ورځ د قیامت کې به همدغه قرآن راشي او رب العالمین ته به سپارش کوي چې ای رب زه ستا کلام یم، دا د ستا بنده زه یې په زړه کې ځای کړی وم او زما ترتیل به یې کولو، زما د شپې تلاوت به یې کولو، شپه به یې سبا کوله، رڼا کوله، بې خوبه کوله به یې. ای رب العالمین نن زما شفاعت قبول کړه، د دې قاري د قرآن نه راضي شه، دی ونازوه، دته عزت ورکا، دته شرف او مقام ورکا. رب العالمین با د دې قاری د دې قرآن شفاعت قبول کی. ولې به نه قبلوي چې رب العالمین کلام ده، دا د الله صفت ده، د الله ذاتی صفت ده، نو څنګه به سپارښت نه قبلوي؟ قاری د قرآن ته رب العالمین فرمایي یا قاری القرآن، ای د قرآن قاری اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ای د قرآن قاری زلاشه خېګه په دې جنت پر محلونو کې، په دې منزلونو کې خېګه او د قرآن ترتیل شروع کا، ورتل وای د قرآن ترتیل شروع کا كما كنت ترتل في الدنيا، دا سی وایا لکه څنګه چې په دنیا کې ترتیل کولو. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ځکه ستا منزله ستا کور هغه دایره چې آخري تا ته کله در ختمیږي، تر هغه وخت پورې، تر هغه ځای پورې د ستا دا قصر شروع، دا د ماڼۍ شورې، دا د بنګلې شورې او دا د مقام شو په جنتونو کې د رب العالمین په جنات النعیم کې. د دې حدیث نه معلومیږي چې رب العالمین با هغه قاری ته دا مقام ورکوي چې ترتیل کړی وي د قرآن په تلاوت کې. ترتیل مونږ تاسو وپېژندلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې مو وپېژندلو او د دې مفسرین محققینو د دې په شرح او په تفسیر کې مونږ ترتیل وپېژندلو. عزت مندورونو کوم ختمونه خلاصه خبره ده چې نن ورځ کوم ختمونه په تراویح کې رایج دي او ډېر په منډه منډه باندې کیږي او هیڅ د قرآن د ادب او خیال نه ساتل کیږي. یوازې هم او غم داوي چې قرآن ژر ختم کړی شي او عام مؤمنان او مسلمانان ورونه هم خپل وخت ضایع کوي، هغه ځای ته منډې وهي چیرته چې د قرآن په حقوق باندې رشخند ویری کیږي، د قرآن حقوق ضایع کیږي، د قرآن حقوق ډېر وړي کیږي، بې عزتي او عدم احترام کیږي، هلته منډې وهي دوی د رب العالمین نه وډار شي. نو څه دې کوي زمورونو؟ په دې خبر باندې باید مونږ توبه تائب شو، مونږ د قرآن عظیم شان تلاوت شروع کو په هغه شکل باندې شروع کو لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تلاوت کولو، لکه څنګه چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه صحابه کرام راجمع کړي دي په رمضان کریم کې. په تراویحو کې هر شپه تراویح کول دا مسنون عمل ده او په تراویحو کې د قرآن عظیم شان تلاوتونه کول دا جدا مسنون عمل ده او بیا په ټول رمضان کې دي چې یو ځل قرآن ختم کړلو دا بیا جدا مسنون عمل ده. نو په دې دریو سنتو باندې به هله مونږ تاسو عمل کولای شو چې زمونږ تراویح هم په صحیح طریقه سره شي او زمونږ په هر تراویحو کې د هر شپې په تراویحو کې قرآن وویلی شي. داسې نه چې بس ختم یې وکړلو نور په انا اعطیناک او په قل هو باندې مونږ تراویح کوو، دلته بیا یو سنت پاتې شولو. هر شپه د قرآن تلاوت وکړلی شي، زیات وکړلی شي په تراویحو کې او بیا که اوس مو چې کله رمضان ختمیږي مونږ پکې پوره ختم کړی وي نو د دې ختم به امید ساتو، ځکه په ورځ د قیامت به اعمال تللی کېږي، اعمال به حسابېږي نه، میزان تلې دپاره ده، هغه د وزن دپاره ده. الله وایي احسن عملا به ګورم چې د چا عمل ډېر ښکلی ده، که چا 10 رکاته لمونځ وکړلو او که چا 2 رکاته وکړل خو دا 2 رکاته ښکلي وو، رب العالمین به دا 2 رکاتو ته ترجیح ورکوي. که چا 100 ختمونه وکړل په رمضان کریم کې او بل یو مسلمان یو ختم کړی ده خو دا یو ختم ښکلی ده، هغه ته به رب العالمین دا یو ختم ته به ترجیح ورکوي. الله مکړه دا نور اعمال مضایع نه شي. دا یو څو خبرې د اصلاح په نیت باندې. وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.